تاسو ته السلام علیکم ملګرو، امید لرم چې تاسو په خیر یاست. مهربان یم سره حدید راغلی دی له کلي نه او شیریار راسره هم ناست دی، علمشیر خان ټول یار راسره ناست دی. روان یو ملګرو، ډېره زیاته ګرمي وه نو علمشیر وي چې لاړو شو لامبلو دپاره یو څو اوبې چې دي هغه بوکړو بیا به راځو. نو وایي چې ښار ښکلي رانه ټول کلي ته تللي دي، ښار د پېښور یم خپېمن یم او نن چې هغه ګران راله راغلی دی ورځ د لوی اختر یم خو بېمینې یم. نو علمشیره څه دی خیال دی؟ روان یو د خیر سره ملګرو ته به څه ویل غواړئ؟ دا ویل غواړم تاسو زموږ دا حال وینئ ټول ګرمۍ رانه پوډریان جوړ کړو. نه خاندم نن مې ویل راځئ چې پلین جوړ کړو، لاړ شو به لامبو او یخ به شو بیا به راځو. بیا کلي ته هم روان یو که نه، کلي کې خو موسم ښه دی خو بس لاړ به شو دلته به لږ انجوای وکړو. او شیریار چې دی نو دله لږه ګرمي ډېره کېږي، موږ به چې دی بوځو یو څو غوټې له ورکړو چې د دی خیال یې وخت چې دا ډېر زیات ښکلي او ډېر مزېدار یې، نو خیال دې نه و چې هغه ماشومان به خوا کې و چې لامبل هغه غوټې به والي، هدیت به چې نه لامبله. نو ملګرو د وړکیالي دا وخت چې دا ډېر مزېدار او ډېر ښکلی وي. هغه زه تاسو ته یو قصه کوم. دا هدایت چې دی که نه دا مچو چیچلی و، مچو چیچلی و نو دا چې څنګه مچو وچیچو نو ده په کمیس کې ټول ده به لامبل نه نو د سوی ته د کمیس سره یې دغه ته ټوپ کړی و خړ ته. ملګرو راغلو دلته کې دا شیمپان مې چې روان وو چې دا هلکان لږ صفا را صفا شي نو زه به اوس هلته کې به لامبو. د دې دا ماحول راسره وګورئ. د اوبو وڅکې اوبه دي که نه دا څڅکې نه سکون دی کې مونږ لامبو څڅکې نه اوس خو دې تګانې مه خواشې مې وچې ښه اوس تږی نه یو نو مونږ هلته جوس ولوځو ته به مونږ سره هلته جوس وڅکي. ها ملګرو د لامبلو نه وروسته زه به اوس هلته مخکې څه لږ ډېر جوس به وڅکو او د لونګین بابا سره پکې مونږ ډېر ګپ ولګاو نو په ده هم لږ ډېر جوس وڅکو. راځئ دا ویډیو راسره مخکې وګورئ چې نور څه کېږي. ها ملګرو واپسې کې دلته راغلو نو د علمشیر خو تاسو ته پته ده هغه وي چې زه ځم په تاسو به لږه ډېره خرچه وکړمه. نو رالو اوس دلته کې ملګرو دغه د زندګۍ یو څو مرحلې وي، بیا مخکې اخترونه روان دي، ټول به د یو بل نه جدا جدا شو، لرې به شو. نو ملګرو دا خبره کول غواړم چې کله هم تاسو لکه یا داسې څه ځای ته چکر له ځئ یا لامبلو له ځئ نو هلته کې د یو بل سره داسې کردار مه کوئ چې تاسو یو بل یا ډوبوئ په دغه کې او یو بل یا تاسو داسې نقصان رسوئ چې تاسو ته پرې نقصان رسي. نو داسې کارونو نه به ځان په امن ساتو یا د بل چا دغه څه نقصان وساتي. نو اوس راغلي دلته کې دا د دې د مشهور جوس دي نو علمشیر وایي چې دا به تاسو منې اوس کوم. نو علمشیره څه دې خیال دی د جوس په باره کې؟ جوس په باره کې خو مې دا خیال دی چې تاسو د ډېر وخت نه لګیا وئ وڅکوه نن موقع راغله بس نن د منې څکومه چک کوئ ستاسو سړی پرېږدی نه نو څه به درته نو ملګرو دا نور هم ډېر شي کسان راغلي دي نو دغه د دې چې دا حالې ځلې دي راسره شیریان د شیریانه ملګرو ته به څه ویل غواړئ؟ زه دا ویل غواړم چې د دې جوس ډېر ښکلی جوس دی. نو هدیت راسره خاص کر د کلي نه راغلی دی، په ده به دلته چکرې مکرې وو ځکه چې هدیته چې نه د ګرمي په ساه وکړي او نه بیا هغه داسې څه خبره وکړي. نو هدیته ملګرو ته به څه ویل؟ د خدای ویل غواړم چې د ژوند نه مزې واخلئ او نن موږ راغلي و علمشیر خان په موږ باندې جوس کوي او بس نن موقع راغله ډېر نه لګیا وو موږ ته چې نن موږ راغلو جوس کوو تاسو ته مخکې ښیو. ښه بابا جان هغه جوس چې دی هغه دا دي دا ته وڅکه. خو ډاک دی ډک به نه دي چې پکې بادام او دا شونه پراته دي خو دا راته ووایه چې جوس دي څنګه هلکه دا خوښې او د دې دا ګیلاسونه ښه دي دا ځان له وړې ماله څوک راکوي دا به تاله دا هلک راکړي ده ته به زه ووایم چې ویې سم نو کور به پکې اوبه ساتو. ښه ملګرو رالو اوس دلته کې مونږ دا جوس وڅکل نو دغه د زندګۍ یو څو لمحې نو وایي چې ستړې مرحلې وې ترې راتېر شوم، نوې تجربې وې ترې راتېر شوم او ما د بدو په بدل کې بد ونه کړه. هدې ته وایي ما د بدو په بدل کې بد ونه کړه، ګنې ښې ډېرې موقع وې ترې راتېر شوم. نو ملګرو رالو په دې لاره بره بیا سره هلته کې ولامبل واپس رالو دلته کې جوس مو وڅکل. دغه د زندګۍ یو څو لمحې وي چې مونږ د یو بل سره ګپ شپ ولګوو او بیا دغسې د یو بل سره مینه محبت چې دی هغه سیوا کړو او کوم راتلونکي وخت چې دی هغه د یو بل سره دغسې خوشحاله ښې ښکلې خبرې وکړو. نو ملګرو
زه به اوس واپسي به کوو. نو ژوند چې دی دا ډېر زیات لږ دی او بیا خاص کر دا ملګري چې رايوځي شي د یو بل سره داسې خوږې خبرې وکړي نو د سړی کوم مینه محبت چې دی هغه سیوا شي. نو دغه شان به د یو بل سره خوږې خبرې کوو، د پرمختګ دپاره به د یو بل لپاره سوچ کوو او د خپل د زړونو نه به حسد او کینې چې دی هغه به ختموو او د یو بل سره مینه محبت چې دی هغه به سیوا کوو. نو ملګرو نو زه به مخکې دا ویډیو راسره نور هم وګورئ. نو علمشیر خانه نو زه به اوس په مخه ملګرو دا چې دی دلته کې دی عزتدار نو ډېر زیات زموږ نه قدر او عزت یې وکړو. نو ملګرو چې څنګه غواړئ د دې څخه دا د لوکیشن زموږ دا د ملګرو الله دې خوشحاله کړي، الله دې ښه ده او بس دې لاړو. ملګرو واپسې کې اوس دلته رالو دا دغه د نن ورځې ویلاګ و. ژوند چې دی هغه ډېر زیات کم دی، دغه شان د یو بل سره ګپ شپ مینه محبت چې دی هغه به سیوا کوو او د نورو ویډیوګانو په تمه اوسئ. د الله په امان تاسو نه بخښنه غواړم. ښاد او آباد او بریالي اوسئ.